مونږ تاسو ته معلومه دی چې افغانستان د ډیرو مشکلاتو څخه تیر شوی دی. د افغانستان خلکو باندې زیات ظلمونه شوي دي، زیات کړاوونه یې ګاللي دي. ظالمانو په افغانستان باندې تجاوزونه کړي دي. بیا هم افغانانو الحمدلله د هغوی مقابلې کړي. افغانستان دوی ته د هدیرې شکل اختیار کړی دی او ډېر په ذلت سره په شرم سره د افغانستان څخه شړل شوي دي. خو بیا هم مشکلات زیات تیر شوي دي. د افغانستان خلک ډېر دردمن دي. د افغانستان خلک زخمونه لري. دغه زخمونو باندې ملهم ایښودلو ته ضرورت دی. د افغانستان خلک زیاتې اړتیاوې لري. په هرې برخې کې مشکلات شته دي. دا مشکلات د اشغالونو نتیجه دی. د دغو اشغالونو په نتیجه کې مشکلات د افغانستان خلکو لپاره زیات شوي دي. نو اړتیاوې هم زیاتې دي. که چېرته اشغالونه نه وای، یو اسلامي نظام وای، اول نه په افغانستان کې اړتیاو ضرورتونو ته په وخت باندې رسیدګي کېدله. اړتیاوې به ډېرې کمې وې. اوس لسګونه کاله کېږي چې اړتیاوې او مشکلات په انبارونو باندې پراته دي. د دغو اړتیاو پوره کول زیات کوشش ته ضرورت لري، زیاتې توجه ته ضرورت لري. ځکه مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي، اړتیاوې زیاتې دي. دا اړتیاوې به څوک پوره کوي؟ دا اړتیاوې به موږ تاسې پوره کوو. د افغانستان خلکو موږ تاسو ته سترګې دي. د دغو مدارسو نه، جامعاتو نه، پوهنتونونو نه او مکاتبو نه چې څوک فارغېږي، د اسلام او د مسلمانانو خدمت لپاره باید کار وکړي. دغه نهادونه د همدې دپاره دي چې داسې کسان وروزي چې د مسلمانانو په هره برخه کې اړتیاو ته جوابونه ووایي، ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، تر څو زموږ خلک په سهولت سره زندگی تېره کړي، چاته محتاج نه وي، د چا د تاثیر لاندې نه وي، په ارامې فضا کې ژوند وکړي، په ارامې فضا کې د الله تعالی جل شانو عبادت وکړي. الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی فرمایي چې ما انسانان او پریان یوازې د عبادت لپاره پیدا کړي دي. زموږ تاسې مقصود زندگی عبادت دی، د الله تعالی بندگی دی. و دا چې څوک د الله تعالی بندگی کوي، قوت او صحت ته ضرورت لري. دا باید صحتمند وي او قوي وي. صحتمند او قوي هلته جوړېدلی شي چې اړتیاوې پوره وي. زندګۍ کې موږ تاسې ډېرو شیانو ته اړتیا لرو. دا اړتیاوې چې کله پوره وي، مسلمانان به صحتمند او قوي وي، د الله تعالی عبادت به کوي، د خپل دین دفاع به کوي، د خپل ناموس دفاع به کوي، د خپلې خاورې دفاع به کوي. بیا په صحیح طریقې سره عبادت هم کولی شي او دفاع هم کولی شي. موږ تاسې چې هلې ځلې کوو، په همدې خاطر باندې کوو چې موږ تاسې قوي او صحتمند وو. موږ د خدای تعالی په صحیح طریقې سره عبادت وکړو. دا شیان په خپله مقصود نه دي، دا اړتیاوې پوره کول په خپله مقصود نه دي. دې نه مقصود د الله تعالی عبادت ته تیاری دی.
اسلام او مسلمانانو ته خدمت ته چمتو کېدل دي. د داسې کسانو وړاندې کول جامعې ته چې هغوی د اسلام مسلمانانو خدمت وکړي، دا سلسله روانه دی. د فراغتونو سلسلې روانې دي. نن هم الحمدلله په همدې خاطر باندې دغه غونډه دایره شوې دی.